د کہانی په شروعات کې موږ د ډمبلډور په نوم یو بوډا سړی وینو. د ټورچ په ذریعه چراغونه مړه کوي. بیا پروفیسر میکانیکل هم د پیشو په شکل د غزي ته راشي. دوی دواړه د یو کس د راتلو انتظار کوي او د یو داسې ماشوم په باره کې خبرې کوي کم چې ژوندی پاتې شوی. لږ ساعت بعد د هیګریډ په نوم یو سړی راشي او یو ماشوم ډمبلډور له ورکي. دوی دا ماشوم د یوې فیملي د دروازې شاته کیدي. د دې ماشوم نوم هری پوټر دی. د هری په تندي یو نشانی. هری پوټر خپل د ترور سره اوسیږي، خو د هری ترور خاوند چې نوم یې ورناري او یو زوی د ډیټلی په نوم یې. دوی درې واړه د هری سره ښه سلوک نه کوي. نن د ډیټلی سالګرۍ. ټوله فیملي چکر له زو ته لاړه شي. دلته ډیټلی یو غټ مار اوده ویني او بدې ردې ورته وایي. خو هری د مار سره خبرې شروع کی. مار د هری د سوالونو جوابونه ورکوي. هری ډیر حیران شي چې مار څنګه زما په خبرو پوهیږي. ډیټلی چې دا هر څه ویني نو هغه هری له دکه ورکي. هری د غصې نه شاته ډیټلی ته وګوري نو د کتو سره د مار د دې شیشه غیبه شي او مار بهر راوځي. د دې د لاسه ورنار هری د هغه په کمره کې بند کی. څو ورځې بعد د هری په نوم خطونه راشي، خو ورنار هری له خطونه ورنکي او وای سوځي. خو د خطونو راتله بند نشي. خو داسې څوک و چې هری ته پسه ناسه چل خط رسول غوښتل. ورنار نه غواړي چې هری ته خطونه ورسي نو د دې د لاسه د دې ځینه کډه ویسي. د دې نه بعد هیګریډ په هری پسې راشي. هیګریډ هری ته د مور او پلار د مرګ قصه کوي چې څنګه مړه شوي وو. هیګریډ هری ته وایي ستا مور او پلار جادوګران وو او ته هم یو جادوګر یې. بیا د هری له په جادویي سکول کې د داخلېدو یو خط ورکي. د دې جادویي سکول نوم هاګوارټس سي. بله ورځ هیګریډ هری یو ځای ته بوځي چې ځان له د جادوګري سامان واخلي کم چې په سکول کې پکارېږي. د دې ټول خلک هری پیژني، خو هری حیران چې دا خلک ما څنګه پیژني. بیا دلته هری د پروفیسر کویرل سره میلاو شي چې په سکول کې ورته سبق ویلو والی. بیا هیګریډ هری د جادوګرانو بینک ته بوځي کم ځای کې چې د هری مور او پلار دته پیسې پریخي. بیا هیګریډ یوه غوټه راواخلي او هری ته څه ونه وایي چې په دې کې څه دي. هری ځان له یوه جادویي ډنډه واخلي. هیګریډ هری له یو سپین الو ورکي. د دې نه بعد هری د هیګریډ نه خپل د تندي د نشان او د مور پلار د مرګ په باره کې تپوس کوي. نو هیګریډ ورته وایي دا ټول هر څه د ولډرمولټ په نوم یو تور جادوګر کړي دي. د ولډرمولټ نوم څوک نه اخلي ځکه چې ټول د ده نه یریږي. او بیا ورته دا هم ووایي تر اوسه پورې چې څومره کسان هم د ولډرمولټ مخې له ورغل دي نو ټول یې مړه کړي دي بغیر ستانه. او کلونه وشو چې ولډرمولټ ورک دی او ټول خلک دا فکر کوي چې یو ورځ به خامخا ولډرمولټ راځي. هیګریډ چې کومه غوټه راغستې هغه ډمبلډور له ورکول غواړي. نو د دې د لاسه د هری له د ټرین ټکټ ورکي او یوازې ولیږي. هری د ښځې په مدد دیوال پار کی او ټرین ته وخیږي. لږ ساعت بعد د رون ویزلي په نوم یو هلک راشي او د هری سره کینی. ډیر زر د دوی په منځ کې ملګرتیا وشي. بیا دوی دواړه په خوراک شي. د دې نه بعد د هرمایني په نوم یوه جنۍ راشي او هغه هم د دوی سره ملګري شي. شپه شي او دوی خپل ځای ته ورسي کم ځای کې چې هیګریډ د دوی انتظار کوي. هیګریډ د اول کلاس واړه ټول په کشتۍ کې کینی او سکول ته یې بوځي. د څېړو نه بره پروفیسر میکانیکل ولاړی چې وړو ته د سکول د اصول په باره کې وایي او وایي ټول واړه به په څلور ګروپونو کې تقسیمیږي. د هر ګروپ خوراک، څښاک او اوته کېدل به یو ځای او د ښه کار په بدل کې به شاګردانو له نمبرې ورکولی کیږي او د بدو کارونو په بدل کې به یې نمبرې کمیږي. او په آخر کار کې چې کم ګروپ وګټله هغو له به کپ ورکولی کیږي. دلته د میلفای په نوم یو بد اخلاقه او مالداره هلک چې د هری سره دوستي کول غواړي خو هری منع کی ځکه چې میلفای د رون د غریبۍ مذاق وړاو کړي. هری، رون، هرمایني
په یو ګروپ کې انتخاب شي. د دې ګروپ نوم ګریفینډوري. میلفوی په سلیدرین ګروپ کې انتخاب شي. بیا پروفیسر ډمبلډور دو د تیاره ځنګل او د دریم چت د تلو نه منع کوي. بیا دغلته د سنیپ په نوم یو پروفیسر هیری ته ګوري او د ده د کتو سره د هیری د تندي نشان دړ شروع کی. په دې سکول کې خبرو کولو والا روحونه او تصویرونه همي. بیا پروفیسر سنیپ د دو کلاس ته راشي او هیری فکر کوي چې دې زما سره ښه رویه نه کوي او پروفیسر سنیپ د هیری نه ګران سوالونه کوي. د ده د سوالونو جواب هیری ورنکي او د دې د لاسه د ګریفینډور د ګروپ نمبر کم شي. بیا د دو بل کلاس شروع شي. په دې کلاس کې دو په هوا کې اولتۍ زده کوي. دغلته د نیویل په نوم یو ماشوم په غلطۍ کې په اولتو شي او ځان کنټرول نکي او د ښکته ارتاوېدو سره یې لاس مات شي. د دو استاده نیویل هسپتال ته بوزي او د استاد د تلو نه بعد د هیری او د میلفوی په منځ کې جنگ وشي. میلفوی د نیویل بال په هوا کې غزار کی خو هیری په ډېر ښکلې طریقه راونیسي او میکانیکل هیری په شیشه کې ویني. د دې نه بعد پروفیسر میکانیکل هیری په یو بل ټیم کې شامل کی. په دې ټیم کې په هوا کې د اولتو لوبه کیږي او زر دا خبر په ټول سکول کې پیلاو شي. میکانیکل هیری د ټیم سیکر جوړ کی. سیکر هغه کس ته ویل کیږي کم چې په هوا کې د سرو بال رانیولی شي. بیا دو درې واړه د تلو په ټیم کې غلطۍ سره دریم چت ته لاړ شي کمزینه چې دو منع شوي او دلته دو درې سرې سپی ویني. دو درې واړه پسه جوړ د هغه نه ځان بچ کی. د دې نه بعد د ټیم کپتان هیری ته هغه بال خی د کم د رانیوو سره چې لوبه کټلی کیږي. بیا دو ته داسې جادو زده کولی کیږي کم سره چې دو شیزونه په هوا کې اړاوالی شي. رون په غلطه طریقه جادو کوي او هرمایني دې منع کی او بیا ورته چل وخی. رون د هرمایني نه خفه شي او د هغې مذاق اړاوي. هرمایني خفه شي او د دې ځای نه لاړه شي. د شپې چې کله دو ډوډۍ خوري نو هرمایني هلته نه وي. نیویل هیری ته ووایي چې هرمایني ځان په باتروم کې بند کړ دی او جاړي. بیا دغلته پروفیسر کوریل راشي او وایي چې هغه خطرناک ځناور رازد شوی دی او بېهوشه شي. ډمبلډور ټول ماشومان خپلو کمرو ته ولیږي خو هیری او رون د هرمایني د بچاوالو دپاره لاړ شي. ځناور هرمایني وهلو وایي چې هیری او رون بچ کی. بیا پروفیسر میکانیکل د الو په ذریعه هیری له جادویي ډنډه راولیږي. بله ورځ د لوبې ورځ شي. دا لوبه د سلیډرین ګروپ په خلاف وي. د ګریفینډور د ګروپ لوبه ښه روانوي. د سلیډرین ګروپ شاګردان فقط د ګریفینډور د ګروپ کپټان زخمی کی او د ګریفینډور د ګروپ نه مخکې شي. نو په دې کې د هیری د ډنډې بیلنس بې قابو شي. خو هرمایني په دوربین کې ویني چې پروفیسر سنیپ څه جادویي منتر وایي. نو دا راشي او د پروفیسر سنیپ کپړو ته اور ولګوي. پروفیسر سنیپ په خپل ځان شي د هیری د ډنډې بیلنس صحیح شي. په اخیره کې هیری بال په خوله کې راونیسي. د بال د نیوو سره د دو ګروپ وګټي. بله ورځ هرمایني هیګریډ ته وایي چې د لوبې په ورځ پروفیسر سنیپ د هیری په ډنډه باندې جادویي منتر وی او هیری ورته وایي چې پروفیسر سنیپ درې سرې سپي سره میلاوېدو له هم تللی و. هیګریډ حیرانه شي او وایي تاسو ته د درې سرې سپي په باره کې څنګه پته ولګېده او بیا ورته وایي چې درې سرې سپي د څه شي حفاظت کوي. دا د نیکلیس او د ډمبلډور خپله معامله ده. دو درې واړه د کتاب د پیدا کولو فیصله وکړي کم کتاب کې چې د نیکلیس فیمیل په باره کې معلومات وي. د کرسمس په ورځ هیری له څوک یوه تحفه راولیږي. په دې تحفه کې د ده د پلار نه پاتې شوی یو کوټي. هر څوک چې دا واغوندي نو هغه چاته نه ښکاري. شپې هیری کوټ واغوندي او کتابخانې ته لاړ شي چې هغه کتاب میلاو کی خو د هغه کتاب په باره کې دته څه پته ونه لګي. هیری پروفیسر سنیپ او کوریل ویني نو دی د هغه ځای نه وتښتي. د کرسمس چوټیانې ختمې شي او ټول شاګردان واپس راشي. بیا دو درې واړو ته پته ولګي چې دا درې سرې سپی د یوې ګټې حفاظت کوي. دا ګټه څه معمولي ګټه نه وي. دا ګټه انسانانو له طاقت ورکوي. د شپې دو درې واړه
په هیګریډ پسې راشي او ورته وایي موږ ته د ګټې په باره کې پته ولګېده. دوی درې واړه میلفای په کړکۍ کې ویني او د دوی شکایت پروفیسر میکانیکل ته وکړي او د شپې د سکول نه بهر د وتو د لاسه د دوی څلور واړو 15 نمبرې کم شي او بیا د سزا په تور دوی څلور واړه د هیګریډ سره تیاره ځنګل ته ولېږلی شي. دلته دوی یو کس ویني چې د یونیکورن په نوم د یو حیوان اینس کې میلفای چغه کې او د دې ځینه وتښتي او د ده د چغو سره هغه کس د هیري د مړ کولو دپاره راشي. بیا دغلته د نیم انسان او نیم حیوان په شکل یو مخلوق راشي. هیري بچ کی او ورته وایي د دې حیوان اینه انسانانو له زندگی ورکوي. هیري دا فکر کوي چې کیدی شي دا ولډرمول دی. دوی درې واړه په ډمبلډور پسې لاړ شي چې ورته ووایي پروفیسر سنیپ د هغه ګټې پټولو کوشش کوي خو ډمبلډور په سکول کې نه وي. بیا دوی درې واړه دا فیصله وکړي چې د پروفیسر سنیپ نه مخکې دوی دا ګټه راواخلي که نه سنیپ دا ګټه به ولډرموټ له ورکړي او ولډرموټ به واپس راشي. دوی درې واړه په ګټې پسې درېیم چت ته راشي. درې سرې سپي ودی. دوی درې واړه د درې سرې سپي د خپې د لاندې یو دروازه کې کوشي خو دلته دوی پساو شي او په ډېره سختۍ د هغه ځای نه ځان وباسي. دوی درې واړه یو کمرې ته لاړ شي. دلته دوی د شطرنج لوبه کوي ځکه چې دا لوبه ګټې ته رسېدو یوه لاره وي. په دې لوبه کې رون زخمی شي نو هیري هرمایني ته وایي چې رون د دې ځای نه بوځه او په خپله یوازې مخکې ته لاړ شي. په دې کمره کې یوه شیشه وي او د شیشې مخې ته پروفیسر کوریل ولاړي. کوریل هیري ته وایي زه هم هغه کس یم کم چې پتا پسې حیوان رازد کړی و او د لوبې په ورځ مې پتا جادو کړی و او پروفیسر سنیپ چې کم جادویي منتر وې هغه ستا د بچاوالو دپاره و. بیا هیري ته په شیشه کې داسې ښکاره شي چې ګټه زما په جیب کې ده. هیري یو اواز واوري او ورته وایي چې ما خبرې کولو ته پرېږده. بیا کوریل خپل د سر نه پټکې لر کړي چې د ده د سر شاته د ولډرموټ چهره وي. ولډرموټ هیري ته وایي زما طرف ته راشه او د هیري نه ګټه غواړي نو هیري ورله نه ورکوي. بیا ولډرموټ په هیري باندې حمله وکړي. هیري د ځان د بچاوالو دپاره د کوریل لاس ونیسي. د ده د لاس د نیو سره د کوریل وجود په سوځېدو شي او د دې سره کوریل مړ شي. د کوریل د جسم نه د ولډرموټ روح راوځي او دا روح د هیري سره ټکراو شي او د ټکراوېدو سره هیري بېهوشه شي. کله چې هیري په هوش کې راشي نو دې ډمبلډور ځان سره په هسپتال کې ویني. ډمبلډور هیري ته وایي ستا د مور او پلار د قربانۍ د لاسه ستا له جادویي طاقتونه درکړی شوي دي. بیا هیري د رون او هرمایني سره میلاو شي. دا د کال اخري جشن وي. د کال په آخر کې د ګریفینډر ګروپ کپ وګټي. د جشن د مناوالو نه بعد شاګردان خپل کورونو ته لاړ شي او د هری پوټر اول پارت هم دغلته ختم شي. او که تاسو د دې نور پارټونه لیدل غواړئ نو په کومنټ کې خپل د رای اظهار وکړئ. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. د الله په امان.